د پیریانو اختر. دا د اختر ډالۍ ده، خو سبا یې خلاصوئ. مننه. مو به یې وساتو. د سوات غرونو ترمنځ یو ښایسته کلی و. د کلي خلک ډیر ساده او خوشاله وو. اختر ته یوازې 3 ورځې پاتې وې. هر کور کې صفایانې روانې وې، ماشومانو نوې جامې اخیستې وې او ښځو د اختر لپاره کلچې او شیریني تیاروله. په عمدې کلي کې 2 واړه ملګري اوسېدل، یو هلک جمال او بله نجلۍ شګوفه. دواړه د کلي تر ټولو شرارتي او زړور ماشومان وو. جمال به پل د غرونو پټې لارې لټولې او شګوفه به د زاړه ځنګل کیسې اورېدل. شګوفه، وګوره ټول کلی د اختر تیاری کوي. هو جماله، سنکال اختر ډیر خوندور ښکاري. سنکال به ښه اختر ولرو. د کلي زاړه خلک به ویل د غرونو هغه غاړې ته یو تخواني ځنګل دی، هلته د پیریانو کورونه دي. د اختر په شپه هلته عجیبه رڼاګانې ښکاري. ماشومان به دا خبره اورېدله، خو چا به یقین نه کوو. د اختر نه یوه شپه مخکې د غرونو هغې غاړې ته د پیریانو کلی دی. د اختر په شپه هلته عجیبې رڼاګانې ښکاري. جماله، رښتیا به وی. جمال او شګوفه د سیند غاړې ته ناست وو. ناڅاپه یې د لرې غرونو له منځه شنه او نیله رڼا ولیده. شګوفه په ویره ویل، جماله، دا خامخا د پیریانو رڼا نه ده. جمال وخندل، راځه چې وګورو، شاید څوک خلک وي. جماله، هلته وګوره، رضاګانې. عجیبه ده، راڅه نژه دې ورشو. دواړه ورو ورو د ځنګل پر لور روان شول. شپه تیاره وه، یوازې د سپوږمۍ رڼا پر ونو لګېدله. زه لټ ویرېږم جماله، مه ویرېږه، زه در سره یم. کله چې دوی د ځنګل منځ ته ورسېدل نو حیران شول. هلته یو ښایسته میدان و، هر ځای رنګارنګه څراغونه ځلیدل. واړه واړه کورونه د ګلونو او رڼو خیسونه جوړ وو. واو، دا خو رښتیا د پیریانو کلی دی. څومره خیلی ځای دی. ناڅاپه څو کوچني پیریان د دوی مخې ته راښکاره شول. د هغوی جامې شنې او سپینې وې او په لاسونو کې یې د رڼا څراغونه نیولي وو. یوه پیریانې چې اوږده سپینه جامه یې اغوسته وه موسکۍ شوه او ویله، مه ویرېږئ، تاسو زموږ میلمانه یاست. جمال او شګوفه یو بل ته حیران وکتل. مه ویرېږئ ماشومانو، تاسو زموږ میلمانه یاست. تاسو رښتیا پیریان یاست؟ پیریانې ویل، هر کال د اختر په شپه موږ دلته د خوشحالي میله جوړوو، خو انسانان مو نشي لیدلی. سچ کال تاسو دواړه ځکه راغلي یاست چې زړونه مو صاف دي. بیا پیریانو د اختر میله پیل کړه. هر ځای اټنونه وو، رباب غږېده او کوچني پیریان د سپینو آسمونو پر شا ګرځېدل. شګوفه دومره خوشحاله شوه چې له خندا یې سترګې ځلولې. دا خو تر ټولو ښکلي اختر دی. هو، داسې اختر مې هېڅ کله نه و لیدلی. یو پیری جمال ته یو کوچنی صندوق ورکړه او ویله، دا د اختر ډالۍ ده، خو تر سبا سهاره یې مه خلاصوه. دا د اختر ډالۍ ده، خو سبا یې خلاصوئ. مننه. مو به یې وساتو. بیا د شپې ناوختې پیریانو دواړه ماشومانو د کلي پولې ته ورسول. د تلو پر وخت پیریانې ویله، که کله هم د زړونه نه ښه انسان پاتې شوی، موږ به یا هم دوستان یو. جماله، دا شپه لکه خوب وه. خو دا خوب نه وه، رښتیا وو. کله چې جمال او شګوفه کورونو ته ورسېدل د اذان غږ پورته شو. اختر شوی و. جمال ته د صندوق خبره یاده شوه. دواړو هغه ورو خلاص کړه. په صندوق کې واړه واړه د سرو زرو سکې او یو لیک و. واو، د سرو زرو سکې. او دلته یو خط هم دی. په لیک کې لیکله شوی و، اصلي اختر د مینې، دوستي او پاک زر نوم دی. دواړو ماشومانو ډیر خوشحاله شوی، خو هغوی هیچا د پیریانو د اختر کیسه ونه کړه، ځکه پوه وله چې خلک به ورباندې باور ونه کوي. له هغې ورځې وروسته د کلي خلک به هر اختر شپه په غرونو کې ځلېدندوکې رڼاګانې لیدلې او جمال او شګوفه به پټه موسکا کوله، ځکه دوی پوه وله چې د پیریانو اختر بیا پیل شوی دی.